و چې کله په دې مکه کې په دې مسلمانانو باندې د تکلیفونو ډیر زیات شو کنه د حد نه زیات شو د برداشت اوتل نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابه ته وویل ای زما صحابه کرامو د مکې نه وځئ لاړ شئ د مکې نه وځئ چېرته وځئ دا خلک تاسو په آرام سره نه پرېږدي نو صحابه کرامو دا 11 سړي او 15 ښځې وي 11 سړي او 15 ښځې دا څه نومونه هم دي خو به هر حال چې نومونه اخلم بیا ټایم پې دغه کېږي نو 11 سړي او 15 ښځې دوی د مکې مکرمې نه هجرت وکړو لاړو حبشې ته لاړو هلته کې پاتې کېدل بیا پکې دا خبره غالبا دوی د رجب په میاشت کې تلي وو غالبا چې دا میاشت د رجب ده یا د روانه غالبا د رجب ده لږې ورځې ته پاتې دي غالبا نو په رجب په میاشت کې تلي وو او بیا د شوال په میاشت کې واپس رالو شوال د وړوکي اختر میاشت ته ویلی شي د وړوکي اختر په میاشت کې بیا رالو دوی دومره وخت هلته په حبشه کې ویستو او بیا راله ولي ځکه هلته کې دا خبر خور شو وی مکې مکرمې خلکو ایمان راوړی دی د مکې مکرمې خلکو ټولو سره راوړی دی ایمان راوړی په نبي علیه السلام نو دوی وی چې ایمان راوړی بیا خو به موږ له تکلیفونه نه راکړي بیا موږ په حبشه کې څه ګور خپل کلي ته ولي نو نو چې مکې مکرمې ته واپس راله او رانږدې شو بار د باره ته خبر وشو چې دا خبر دروغ دی خلکو ایمان نه دی راوړی نو دغه ځای کې دوی ډېر په پریشانۍ کې مبتلا شو چې موږ خو د حبشې نه مرالو اوس څه وکړو نو بیا بعضې صحابه کرامو د بعضې کسانو پناه واغسته او بعضې پټ پاتې شو نو حبشې ته 2 هجرته شوي دي اول هجرت کې 11 سړي او 15 ښځې وي 11 سړي او 15 ښځې بیا دویم هجرت هم حبشې ته شوی دویم هجرت په هغې کې تقریبا 80 کسانو ټول 80 کسانو دویم هجرت هم نو حبشې ته 2 هجرته شوي دي د دویم هجرت کې بیا کسان لږ زیات 80 کسانو دې کې هم ډېر شي صحابه کرامو دا چې کله په مکه مکرمه کې په صحابه کرامو باندې تکلیفونه ډېر زیات شو کنه نو دوی بیا د مکې مکرمې نه هجرت وکړو لاړو حبشې ته نو چې کله دلته کې مکه کې دا خبر خور شو چې کوم مسلمانان حبشې ته تللي دي هغه بادشاه ډېر عزت کوي او هلته هغوی خپل عبادت کله کوي خپل ازادې طریقې سره کوي نو دلته کې په مکه کې بیا په دوی باندې وخت نه تېرېدو نو د مکې 2 تنو د هغې یو نوم عمر بن عاص او د دویم نوم عبدالله بن ابي ربيعه عمر بن عاص عبدالله بن ربيعه دا د مکې کافرانو په مشورې سره ولېږل وی تاسو لاړ شئ حبشې ته ټیک شو او هلته د هغې بادشاه ته خبره وکړه چې دا کسان موږ ته واپس کړي نو دوی چې تلل د ځان سره ډېرې تحفې او ډالۍ واغستې او چې څنګه حبشې ته ورسېدل که نه نو د حبشې د نجاشي بادشاه چې کم نږدې خلک که نه دا تحفې هغوی ته ورکړي وزیرانو ته دا تحفې ورکړي هغوی په پول اعتماد کې واغستل او تاسو به بادشاه ګورې په دې خبره مطمئن کوئ چې زموږ دا ملګري زموږ سره پرېږدي خو چې ګورې ځان خواته یې رو نه غواړي په دې خبره به تاسو زوړ کوئ چې نبی علیه السلام دا مسلمانان دا نجاشي بادشاه دا مسلمانان رو نه غواړي ګورې چې بار د باره زموږ سره ملګري کړي د دې خبرې نه یېرېدل چې دا مسلمانان دته مخامخ شي ولې په دې ولې یېرېدل ځکه هغې ته پته وه چې که صحابه کرام نجاشي بادشاه ته مخامخ شو د هغې په ژبو کې الله داسې اثر ایښی دی چې بیا به د نجاشي بادشاه سر هم اوچت نه کړي خو چې د دوی خبرې وانه اوري بار د باره زموږ سره څه کړي مرګري کی دا وزیران ټول په اعتماد کې واغستل هغه ته تاسو بي فکر شه دغه شب به در سره لیږي دا وزیران رالو او نجاشي بادشاه ته وی د مکې نه څه خلک را تښتېدلی دی او دا 2 مشران پسې راغلي خپل خلک بیایي نو نجاشي بادشاه ورته وی ولې ستاسو د مکې نه ولې راغلي څه چل شوی دی وی زموږ مذهب یې پرېښی زموږ دین یې پرېښی دی نو کم دین ته تللی دي نو نجاشي بادشاه ته ستا دین ته نه دی راغلی ځکه نجاشي بادشاه په خپله عیسایي و که نه وی نه ستا دین ته راغلی او هم زموږ دین یې پرېښی ځان له یې نوی دین ایجاد کړی تا ته دلته فساد جوړوي په حبشه کې زموږ سره یې ملګري کا نجاشي بادشاه ورته وي یاره صحیح ده ما له یې راوغواړئ زه ترې لږ تپوسونه وکړم نو زه به تاسو سره ملګري کړم وزیرانو ته وي نه حضرت د هغوی سره راغواړئ خو دوی سره ملګري که که نه نجاشي بادشاه له په دې غوسه ورله وی کم خلق چې راغلی زما ملک ته زما سره پناه اغوستې ده زه د هغې موقف د اورېدو نه بغیر هغه تاسو سره ملګري کړم ما د هغې خبره نه یې اورېدله تاسو سره د داسې ملګري کړم ضرور به یې ما له دې ځای ته راولی
ضرور به مال دې ځای ته راولئ. وی صحیح ده. نو صحابه کرامو پسې کس ولېږو، وی تاسو نجاشي بادشاه خپل دربار ته غواړي، خپل دربار ته غواړي. اوس کوم صحابه کرام چې هلته هغوی ته خو پته لګېدل چې موږ پسې مکې نه دا 2 تنه راغلي دي. نو چې کله د نجاشي بادشاه دربار ته راتلی که نه، نو په یره یو بل سره یې پټې پټې خبرې کولې چې د نجاشي په دربار کې به موږ وایو څه، ځکه چې په خپله عیسائی دی، مسلمان خو نه دی، موږ به هلته کمې خبرې کوو، څه به وایو. آخر کې به دې خبره اتفاق وشو، وي موږ به هغه وایو چې کوم موږ ته نبي علیه السلام ویلي، بس چې څه کېږي کېږي، دی به موږ پروا نه کوو. چې موږ ته نبي علیه السلام کمې خبرې کړې هغه به موږ د نجاشي په دربار کې کوو. وی دا به کوي څوک؟ د دې دپاره جعفر رضی الله تعالی وټاکو. دا خبرې به جعفر رضی الله تعالی کوي. مسلمانان چې د نجاشي بادشاه دربار ته رادن نشو، غیر چاپیره وزیران ناست دي، ټوله دغه دوه کم د مشرکین مکه چې 2 تنه مشران راغلي دوی هم ناست دي. دوی چې څنګه د نجاشي بادشاه دربار ته رادن نشو کنه، په شریک وي السلام علیکم، سلام ورواچو. چې سلام ورواچو، دوی نجاشي بادشاه ته سجده ونه کړه. عادت داغي دا چې هغه خپل بادشاه ته سجده کوله. نو غیر چاپیره چې کوم وزیرانو په هغوی دا خبره ډیره ګرانه پرېوته چې دا خو ډېر بې ادبه دي، ګوره بادشاه ته یې سجده ونه کړله. نجاشي بادشاه ورته وی دا کومه کلمه چې تاسو وویلې دا تاسو ته چا ویلې ده چې دا وایې السلام علیکم؟ وی دا موږ ته زموږ پیغمبر ویلي دي صلی الله علیه وسلم. موږ ته وی چې د یو بل سره میلاویږئ هم په یو بل سلام اچوئ، او دا کلمه به الله تبارک وتعالی د طرف نه په تاسو کې په جنت باندې هم وي، په جنت کې هم د الله د طرف نه په تاسو باندې سلام وي، او په جنت کې چې مسلمانان د یو بل سره میلاویږي نو کلمه به یې څه وي؟ السلام علیکم. دا موږ ته نبي علیه السلام ویلي. وی ښه بعضې روایتو کې راځي وي د وزیرانو ورته وویل چې تاسو د بادشاه ته دا سجده ولې ونه کړه، او بعضې روایتو کې راځي چې د نجاشي بادشاه ته په خپله وي چې تاسو ما ته سجده ولې ونه کړه. وی دا سجده خو ولې ونه کړه؟ وی زمونږ پیغمبر مونږ ته ویلي چې د الله نه ما سوا به بل چاته سجده نه کوئ، د الله نه ما سوا بل چاته به سجده، دا مونږ ته زمونږ پیغمبر ویلي دي بس. وی ښه وی تاسو په عیسایت باندې یئ؟ جعفر رضی الله عنه ته ویل نه. وی په بت پرستۍ باندې یئ؟ وی نه. نو وی ویل څه غواړئ؟ چې نه په بت پرستۍ یې نه په عیسایت یې، تاسو په کم مذهب یې په کم دین یې، څه ویل غواړئ؟ جعفر رضی الله تعالی عنہ تقریر شروع وی ایها الملک، اے بادشاہ، اے بادشاہ، وی مونږ ډیر جاهل او نادان خلک، مونږ به د بتانو عبادت کو، په مونږ کې قسمه قسم بې حیایي وي، مونږ به خپلولۍ پرې کولې، مونږ به د ګاونډیانو سره بدسلوکي کوله، په مونږ کې چې کم زورورو د هغه چلیده او په هغه په کمزورو باندې ظلم کو. مونږ داسې خلکو مونږ به د یتیم مال خوړو، مونږ به د کونډو د رنډو مالونه خوړل، په مونږ کې زناګانې عام وي، په مونږ کې شراب عام و، په مونږ کې بې حیایي عامه وه، په مخ د ځمکه داسې ګناه نه وه چې په مونږ کې وینه وه، هر قسمه ګناه کې مونږ مبتلا وو. ښه وی بیا په مونږ کې یو سړی راغی چې هغه د نسب په اعتبار سره هم ډېر اوچت دی، هغه په مونږ کې په امین او په صادق سره مشهور دی. هغه راغی، هغه د پیغمبرۍ دعوه وکړله. ښه وی چې د پیغمبرۍ دعوه وکړه، د کلمه څه وه، د خبره څه وه؟ وی د خبره دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ ته دا خبره کړې ده چې د الله نه ما سوا د بل چا به بندګي به کوئ، صرف د یو رب بندګي به کوئ. مونږ ته دا خبره کوي، مونږ ته دا وایي مونځ کوئ، حج کوئ، زکات ورکوئ، روجې نیسئ، د خپلوانو سره خپلولي پالئ، بې حیایي مه کوئ، شراب مه څښئ، کنځل مه کوئ، مونږ ته دا تعلیم راکئ. وی ښه دا خبرې درته کوي؟ وی او دا خبرې ته کوي؟ او وی قسم په الله کو زه تاسو د حبشې نه بار کم، قسم په الله کو زه تاسو د حبشې نه بار کم، زه تاسو د حبشې نه نشم ایستلی. حدیث مبارک کې راځي، روایتو کې راځي، او چې کله جعفر رضی الله تعالی عنہ تقریر کو کنه، وای د نجاشي بادشاه د اوخ کې را روان یو په دې ګیره داسې بایدلې، دا اوخ کې را روان په دې ګیره بایدلې. ګوره دینه خو یو معلومه دا شوه چې د نجاشي بادشاه څه وه؟ ګیره وه. نجاشي بادشاه څه وه؟ ګیره وه. ګوره عیسایي په خپله
په خپل وخوسه وا ګیره وا. دیو جن علماء لیکلي دي دا ګیره د تمام پیغمبرانو سنت. دا د یو پیغمبر سنت نه دی ښا. په مخ د ځمکه چې څومره پیغمبران تیر شوي د هغوی ټولو ګیرې وي، څومره صحابه کرام چې دي د هغوی ټولو ګیرې وي. په تاریخ کې به څوک داسې ثابت نه کوي چې د الله لوی ولی تیر شوی وي او د هغه ګیره نه وي. په تاریخ کې به دا ثابت نه کوي چې یو بزرګ یو نیکمل انسان تیر شوی او د هغه ګیره نه وه. دا ګیره د تمامو نیکانو صلحو صحابه کرامو د تمامو پیغمبرانو دا سنت دی. د نجاشي بادشاه د اوښ کې را روان او داسې په دې ګیره باندې را پیدي او زما صفا اعلان دا دی چې دا زه تاسو ته نه حواله کوم، تاسو ته نه حواله کوم. چې کله دوی د عمرو بن عاص او د عبدالله بن ربیعه ناکامه شو کنه راووتل، وی دا را سره د بادشاه سي چلو کو موږ په خپل میشن کې ناکامه شو. نو د عمرو بن عاص یو خبره وکړه، وی قسم په الله زه به نجاشي بادشاه ته داسې خبره وکم، داسې خبره کنه چې په دې کې به یوم پرې نه ټول بدل تکو ووجنې وي، ټول به وجنې. د عبدالله بن ربیعه ورته وی داسې مکوه، داسې مکوه ځکه چې دا زمونږ رشته دار دي، خیر دی کو زمونږ نه راتښتېدلي دي خو زمونږ رشته دار دي، ټول دلته ولې وجنې پې. نو عمرو بن عاص وی قسم په الله چې وجنې مې پې نه نو پرېږدم یې نه. وی ته به هغه ته څه وایي؟ دا په ما پرېږده. د نجاشي بادشاه له راغی، وی دا کم خلک چې دلته راغلی که نه، وی دوی د عیسی علیه السلام متعلق چې کومه نظریه لري هغه ډېره ګستاخه نظریه ده. وی دوی د عیسی علیه السلام ډېره غټه ګستاخي کوي. نجاشي بادشاه وی ښه دی خو په خپله عیسایي وکنه، وی ښه عیسی علیه السلام متعلق دوی ګستاخي کوي. او سبا بیا راغوښتل، چې بیا راغوښتل بیا صحابه کرام چې راتله یېرېده چې اوس به څه وایو، اوس به د عیسی علیه السلام متعلق موږ دته وایو څه دا خو په خپله عیسایي دی. جعفر طیار رضی الله تعالی فرمایل چې قسم په الله زه به هغه خبره د عیسی علیه السلام متعلق کوم کومه چې نبي علیه السلام موږ ته کړې ده، اخ که به کوم د ځان نه څه خبرې نه شو کولی. چې راغلو بیا د نجاشي بادشاه تپوس کوي، وایي د عیسی علیه السلام متعلق تاسو څه وایئ؟ عیسی علیه السلام متعلق ستاسو څه نظریه ده؟ جعفر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زمونږ دا نظریه ده چې هغه د الله بنده او د الله رسول دی، د دې نه اخوا هېڅ شی نه دی. د الله بنده دی او د الله رښتینی پیغمبر او رسول دی، دې نه پخوا نور عقیده زمونږ نشته. اوس دا خبره چې وکړه ګیر چاپېره خلک داسې برن برن شو چې عیسی علیه السلام ته بنده وي، دا خو ګستاخي وکړه. نجاشي بادشاه داسې ځمکې ته ټیټ شو، داسې یو پرکې راواغست، داسې یو زره غونتی داسې یو ډکې غونتی راواغست او داسې اوچت شو. وی قسم په الله کومه خبره چې دوی وکړه که نه، وی عیسی علیه السلام د هغه دې خبرې نه په اخوا دومره حیثیت نور نه لري. دقه خبر ده چې د الله رښتینی پیغمبر دی عیسی علیه السلام، خو د الله بنده دی، الله نه دی. دقه خبره ده. خلک داسې وران وران شو چې دا دې لا څه وایي. نجاشي بادشاه ورته وایي ستاسو په تندو زه پوهېږم خو دقه نظریه صحیح نظریه ده د عیسی علیه السلام متعلق. بیا چې کله مدینه منوره فتح شو که نه او دوی راتلل، دوی بیا د حبشې نه واپس هجرت کوم مدینې منورې ته. پته ولګېده چې مسلمانان لاړو مدینې منورې ته، نو دوی د حبشې نه را روان شو. چې راتله د نجاشي بادشاه ورله ډېر ښه تحفې ورکړې، د لارې خرچه یې ورله هم ورکړه، د لارې خرچه، او خپل یو کس ورسره هم ولېږو. او نجاشي بادشاه نه چې دوی رخصتېده که نه، وی خپل پیغمبر ته ووایئ چې نجاشي بادشاه هم وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، وی هغه ته به دا خبر ورکړئ. دا کوم قاصد سی ویو سره که نه، دوی را روانو مدینې منورې ته. چې رالو مدینې منورې ته، نبی علیه السلام چې د حبشې دا وفد ولیده که نه، او دا جعفر رضی الله تعالی ولیدو، وی نبی علیه السلام دومره خوشحاله شو چې د نبی علیه السلام د خوشحالۍ څه حد نه، داسې د خپلو صحابه کرامو ته خوشحالېدو، سخت ورته خوشحالېدو نبی علیه السلام. چې رالو نبی علیه السلام ته هغه کوم قاصد چې ورسره و هغه ورسره هم راغو. نبی علیه السلام ته جعفر رضی الله تعالی فرمایل وی مونږ چې راتلو که نه، نو نجاشي بادشاه وي چې خپل پیغمبر ته ووایي چې نجاشي وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، وی دا ورته ووایي. نبی علیه السلام چې دا خبره واورېده که نه، ډایرکټ پاسېد، سمدستي پاسېدو او داسې وکړو او 2 رکعاته نفل یې وکړو. او چې 2 رکعاته نفل وکړو لاس یې اوچت کو، وی اللهم اغفر للنجاشي، الله ته بخښنه وکړې نجاشي ته، الله ته بخښنه وکړې نجاشي ته. نبی علیه السلام دعا غواړي، تمام صحابه کرام پرې څه وایي؟ آمین وایي. بیا چې کله نجاشي بادشاه وفات شو که نه،
نجاشي بادشاه وفات شو نو دغه په حبشه کې وفات شو الته مسلمانانو نه خټول عیسایانو نو نبی عليه السلام د غیبانه جنازه بیا کړی ده او په کوم ځای کې کړی و د مسجد نبوي نه چې راوځي کنه گیټ نمبر قرآن ير دی الته کې دوه واړه مسجدونه دي یو مسجد ابوبکر دی یو مسجد عمامه دی دا د مسجد نبی سره بالکل دا گیټ خواته د دوه مسجدونه دي خو پنځه وخت مونږ پکې نه کېږي خیال خو کړی دا دوه مسجدونه دي دا مسجد عمامه دی په دغه کې ځای باندې نبی عليه السلام د نجاشي بادشاه غیبانه جنازه کړې په دې مسجد عمامه په دې ځای باندې الته چلال شي دغه مسجدونه دواړه قائم دي الته په دغه کې ځای باندې نبی سم بیا د غیبانه جنازه وکړه خو روایت کې راځي وې دا د نبی رسول الله معجزه وا چې د نجاشي د لاش نبی رسول الله ته مخ ته حاضر کړی شو نبی رسول الله په جنازه وکړه ځکه وی الته کې مسلمانان نشته دي نبی رسول الله فرمایل په پاسه په خپل رور نجاشي باندې سو کوي جنازه وکړي نو حبشه ته دوه هجرت د مسلمانانو شوی دي سو هجرت دوه هجرت شوی دي حبشه ته د مسلمانانو او بیا پس د اغه مدینه منورې ته راغلي